او جی او ته ما ته دا ووایې په یو میاشت کې تا ماله صرف یو هینډ سپري او یو چارجر خرڅ کړی دی او غل د نه پکې لا تیرې موبایل یوړو یاره جی بس د انسان او د ځناور اراده خو یو نه وي لکه د مړلکي د کافر بچی غیب شو دا لا ستا پلار وي دا سعودي ته لېږم جهالات د تلو قابل دی وشه السلام علیکم نمشکار خلاصما خدا واده کا یاره جی په سلام دی आवाज رانه کومه که د بلې تپټې کنه وای څه پکار دي دا نوٹ 30 موبایل شته نوٹ 30 او شته ها دا په څو دی دا تقریبا 90 او 90 فرش تراواله دا هټ پوټي راواله دغه راواله ځه دغه خو یو ریټ کې دي کنه بس یو ریټ فرق پکې نشته ماشاءالله اسم خپل ډبې دی شینه منم دا کېده دا انډي دي تر دی کو دغه کم یې انډي دغه الګا دا انډي نه دی دا ایرپورټس ها برډز دي اے ملګری دا راته وایا کنه دا د هټ پوټي دا خو آی دی کنه مای که ساده دی د دې کور راواله ربړ والا کور نه اسپین سور دی دا سور دی دا ماشاءالله ایا سپین خو دی کنه بالکل سپین واټر پوټي په هونه سودا راوړي په هونه یا هونه ویډیو خشه ورکړي ته د دقه د هټ پوټي آی ته چارجر راواله مالا چارجر خو چارجر به کیو ګورغه خو هلکو ته مور هلکه دا شی به د ډېر ښکر اواز یې خیال دی دی بالکل منم ای دام شو او دام شو که نه دا خو پوره شو لکه دا سیزونه خو موږ سره پوره شو ټیک شوه داسې کار وکړه ملګریه ای ترماس د سره شته ترماس دا چې پکې ګرمه ساتي ولې دا کراکړی سټور دی ته خو ګډې وډې وې ملګری پیالې پرتی دي ترماس خو به لازمي تاسو سره نو کو تاکنو دا پیالې چې پرتی دا پرنټینګ لپاره دی دکان باندې دا سړي کړي په دې باندې موږ پرنټینګ کوو ښه امیر صاحب الله دې د بدو سترګو وساته دا په شاپر کې واچه ته سالې ملګریه ما ته خان دی وې بچه خان اوس خو روپۍ ورکول غواړي ملګریه بسم الله والا برکت الله مه ګوره حساب ګډوډې دا ونیسه دا مونیسه ته راکړه 10 روپۍ 10 روپۍ راکړه ملګریه داسې خو یې نه شو لېږلی که نه غریب دی دا ونیسه دا راکړه ځه دوا کوه ښه ملګریه دا 1500 روپۍ خو به وي ښه داسې کار وکړه که نه شیخه دې له به دقسې غوټه ورکړې په دې حساب باندې که ربړونه ورته اچم تسمه کې نه دي که ورته اچم څه خبره نه ده دا به کېدي چې به دې دوړه ونه لګي او زه به انشاءالله تعالی د ګړۍ په حساب 8 میاشتې پس راځم دغه آیفون به نچوتوم سره د دې پیملی ملګریه کش مې اچولی دی 1000 روپۍ کش هغه دی او خزانه کې مې روپۍ چال کړې ده انشاءالله چې څنګه مې خزانه ماته کو کش راوختو دا به ما چوت کړي دا واو ماشاءالله ته خو ډېر ذهني قابل نه بس سټډي کوم کنه سټډي تا یې قابل ته سلام نه کوو وعلیکم سلام تا چې زما دا ګنټه خرابه کړه که نه 15 سیزونه دې رامانې راواغېستل او یوه ګنټه هم دې راله ګډه وډه کړه او نیکه ماغه دې ما ته بق ګوري پته نه لګي چې ستا د تلو نه پس به ما سره څه عمل کوي نو صبر وکړه د هغې نه پس زه تا سره
لږ عمل کوم چې رمانس کوم نه چیو ته زوره شټینګ راوړه شټینګ ټیک ده زه د دې چیو شوق ډېر نه کوم که نه صاحب او دغه رابر کې بانه د اواز نه راځي که نه خلکو ته هم کړو تر کوم ځای زه خو ملګري د دې ښکته کوز کلي ما کوز کړي او جی او په خپلو خپو راغلی نو ظاهره خبره ده څه ګوډ خو نه یم سړي سره په موټر سایکل راوختم هغه ځای به پکې یو ګینه نور په خپله خپو راغلم امبولانس نمبر سره شته یاره جی دغه خو راسه نشته لکه تاریخته نه یم که موبایل سره شته ساده نه که نه نوبیل هم نشته ما چې 11 بج سره ټلیفون وکړ ته غوړه شرکه دا ګاک ته ولو یاره نیکه نوړې راله په دې پنسه باندې راویستو کله به یې ترماس راواخله کله به یې پیالې راواخله تا ولې اورېدل نه نیکه نو دا سپېړه دې راله ولې راکړه مضبوط په دې بیا والو وشه وسه په یو کا دا اوس څه سړی دی نیکه دا خو سره مړه په خبره نه پوهېږي یاره 3 کاله وشو زما 25,000 روپۍ دې اخیستې دي هغه هم د یو هفتې په نیټه اوسه پورې ماله رانه کړې او نمبر هم زما نه اوچتی دا څه سړی دی یار ته کښېنه ته کښېنه تا ته خبر ده چې کارونه ښه خراب دي صحیح ده چې کارونه ښه شي پیسې دي در به چې کارونه ښه شي دله به درکړي ته به څومره ټایم پیسې 3 کاله مې ورته صبر وکړو 3 کاله خیر دی خیر دی ایو ته شغولو سلام علیکم سره د پملۍ کښېنه منیر جانه څنګه یې ښې ایو ډیبرۍ هلکه کښېنه ګوره کښېنه کښېنه څنګه یې ښې خاکي خیر و دا څه فیصله وه سپکۍ غونډه کې د دوی دا د سپکو خلکو خو له سپکې فیصلې راځي لسمه خوځه کښېنه مزدورګله کښېنه ته ورته ګوره لکه د نسوارو چونډي که دقل ته مې ور ولګولې هلته به مې لکه تینده کښتې ته دا پرېږده وه او دا به کېږي داسې کار کوو ته به ولا پیسې کله ورکړي بس یو 2-3 هفتې درته صبر وکړي ور وکړو 4 هفتې صبر به درته وکړي ټیک ده بس ستا په خوله ورته 4 هفتې صبر کوم که دې نه لیټ شو که نه خدای ګوتانه قانوني کاروایي به ورڅه کوو قانوني کار دغه سره خو به ګورو ګوره خرچې بابي شروع کړي دي ګوره شربت یې راوباسي لکه شربت دا واله که نه تخم انویټیشن مې ورته پکې اچولی ها مطلب تخم ملنګه دا واله هلکه ستاسو دا ځای ډېر زیات تیخ دی د خس واله ځته دې اوس خیل دی یخ به نه دی و دې غرجو ته نه ګورې شاته دې تور خمار ته وګوره دا ایر کولر هسې ګپ خو نه دی زما یې واپس کور ته ویسي لکه مسلمان دا اوس ناشنا شی اخیستی لکه ته راشه وینه که نه مړه دا خو داسې چیز دی که نه دې خوا ګوره منیر ګلې درې خو پکې چکر پکې شته یخې اوبه ګرمې اوبه تړمې اوبه او دې خوا ګوره های سپیډ لو سپیډ کم سپیډ تیز سپیډ لکه دا پرېږده بېګا مې لګولې ته په خدای تعالی یقین وکړه 3 کمبرې مې ورته اچولې وي الله نو غر کو پارک دې کړم هلکه لکه داسې کې د غوږونه مې پشم نیولی و الله نو الله لیونی دې کړم ایساقه لکه دا پرېږده وه بېګا مې په کور کې لګولې ټول کور والا ورته ملاستو یو یخ تپو الله نو داسې ولې نه وي چې د ایسي ټنګ راکوز کړی لکه ایسي څه ته وایي دا لاسه کې ګاونډیان هم ورته ناست دي مسلمانه دا کولر دی او که ټي وي دی نه نه کولر دی دا تپ یو خوا بل خوازي که نه دا خو په دیوالونو هم بیا واوره نیولې والله دې دیوالونو داسې پشم نیولی دی منیر ګوله تپوس مه کوه تپوس مه کوه تور کوبرا دی کوبرا دی اخیستی دی خدا راته وایي چې په 100 روپۍ دی اخیستی هلکه منیر ګله چې څه یو صفا خبره ورته کوم که سره د سوزکي د سبخان نه به تپوس وکړې په سبخان په ما ګناهګار چې ګوره یقین ونه کړي خدای شته کوي د مانې وکم په 10,000 روپۍ راته پاک پرېوتی دی پاک صفا د خرچو سره دا تا چې کوم صفات بیان کړ که نه 1.5 لاک روپۍ باندې مرزان نه دی لکه تاسې دا خو جیمسۍ کپنۍ والا دی ډېر 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 د ایمان ټوټه د بختي رحمان د کپنۍ م چې خو یا تا کوم صفات وکړه خوښ مې شو اسحاقه چې څنګه ستا خوښ شوی دی دقسې زما هم خوښ شو او بس بالکل تاله به راوالم که نه بازار کې میلاویږي بل هم اډر ورکړه یاره مړه خو چې زما ډېر اور اخیستی که نه نو ما له بازار کې اخیستلو ته څه ضرورت دی خو دا به ویسم که نه دا دغه دی تا به 1,000 روپۍ اخیستې زما زما بالکل
پاک دی په 10,000 روپۍ پاک مې په 10,000 اغستې زما څخه په 8,000 روپۍ شو چې بوس خرڅ کړم پیسې به راوړم او دا لسه کې د بابي غوږونو دې پشم نیو نو دا خو له ته اوس وړې نو څنګه پشه مې نیولې د ګرمۍ د وجې پشم نیولی که نه طلاقه د دې دا ګوره دا پرزې ډېرې بېکاره دي منیر ګله هېڅ خبره نه ته مېلمنو ته به بوځې ته زما خبره واوره دا ګوره بندېږي د شپې په خپله بند شوی هېڅ خبره نه چې 15 منټه ولګومه ګاونډیان مې به دغه واکړي جومات استاد علم دې لږه واور ولم دغه ورشه وخښته راوړه خولې پرې رالې ووه منډې ته به ماله فیصله وکړې ته اول ځان له فیصله وکړه ته نو خلک د کور سامان وړي مړه دا ملګری و که نه دغه و مې والو د په ښځې لسه جواب ورکړو ګوره که وړې خامخا رنګ کمره رنګ کې د واده کمره د هم شاین پکې ولګه هغه ښه برنډ دی السلام علیکم وعلیکم ایو جهان لا جوړ تکړه خوشاله ښه که نه علیکم ماشاءالله باډي بلډینګ دې شروع کړی که ښه جوړې لکه کم ځای نه راکوش شوې بس څه شو نیک دی نه خو ورغلی واشروم ته اوس په راشه خدای دې ظالمه تا خو زه په څپې وړو مې را یاره زما مینه د ملګریا هله نیک خو دغه دی راغلی ایو منیر ګله یه لکه څنګه جوړې کښېنم نو جنازې له به ځو ښه جنازې له او دستې وکړو ځان دې تیار کړی ښه جنازې له ځئ جنازه ښه ده که نه جنازې له ځئ ګورې کې ثواب وي ښه نیمه ګنټه پکې پاتې منیر ګله ته دا ریموټ وا راکړه د دې ګاډي ریموټ درکړو واو جنازې روانې به ځان ځان تیار کړو څونه ټایم جنازه څه ټایم ده بس نیمه ګنټه پاتې ده په 20 منټ کې به زه راغلی مې 20 نه لکه ته مړه په 10 منټ کې به د ګاډي هلته ولاړې بس یو ټک ته تلل دي وراتلې دي دا دی راړم او دا دی واپس راغلی جنازې له ځونه وخت لکه ته خو څه ډېر نادیده انسان یې یاره زر ته هم زه دا دی ځم او راځم خو 15 منټه مې لګي که نه مړه دا ګاډي به موږ نه هم خو دی راکړي مړه خو ستاسو دا نیت مې خوښ نه شو منیره خدای کو جهان ستاسو دا قصه زما خوښه لکه نو ظالمه جنازې له ځو لکه نو زه ورځې خو نه وړم خو دا دی ځم او راځم که نه دا ګاډي مړه وي که ګډې هم نه دي ساتلې نو کچه خو مې اورېدلي که نه مړه ته شو غولو سره د پیملۍ دا دی ځم او راځم چشمې ستا دي که نه بېغمه شه مړه یو ټک کې ورته ګوره لکه څنګه چې هغه سړی راغی که نه لکه خان چې ته ګوره هغه جاله ډوبرانه ګاډی بوتلی نن یې دویمه ورځ ده هغه سپک انسان ده اوسه پورې نمبر هم بند کړی والله دا ډېر ظالمان دي په خدای تعالی یقین وکړه بس هلکه رینګې راغلی عمر یې د خر دی هلو زه ته راشه که نه د خانجي دي دکان کې ناست یو د خانجي امیر سهیل دا سینټري دکان کې ناست یو راشه خدای پاکه خدای د تادی د خدای بی خوباسی ایو جهان ایو د قام سترګه جوړې لکه څنګه یار ماشاءالله منیر ګله له خیر علي پاسه چې غاړه میلاو کو کنه ملګریا ته د غاړې سړی نه ته د ایشتلو سړی مړه دونه نه دي د توپ مه کوه خو څه چلو شو نو خانجي صاحب په خیر انا خانجي لکه مینه وته سیټ شوي ورګه ټوټه مې وخته ټوټه دې وخاتو یاد وساتې وای نری املا کې مې فرق راغو وای هلکه بېایمانه انسانه تا چې زمانه دا ګاډی بوتلو چې 20 منټه کې زه راځم ستا د لاسه موږ په دې سرو غرمو باندې موږ خو خیر دی خو هغه بابا او دا خانجي هلته رکشې ته وختو ښه او ستا د لاسه موږ په رکشه کې لاړو جنازه م رانه قضا شوه جنازه م رانه وشوه او 2 ورځې پس رالي نو ته اوس ما ته واوره که نه اوس ما واوره زمونږ ملګري ووایي مونږ چکر له بوځه ما ورته چې بھائی ما څه خو ګاډی شته منیر ګل نه به ګاډی رلو نو په دغه ورځ راته ویل چې که ته مونږ چکر له به ونه تلو نو د 600 روپو میان به راباندې خورې نور ما خو د میانو تاوان خو په ما باندې چې ته خپل سوچ که ما څه پیسې وي
ټیک ده ولې نو ما دا بس منیر ګل نه به ګاډه راولو چې لنډ به لاړ شو هغه ویل کلام ته ولا مخه ورکه خو دې کې اوس زما څه ګناه وه بالکل پکې ستا ګناه نشته نشته پکې ګناه کنه. پکې زما ده ټوله ګناه ستا وه لکه ګوره زه درته اوس وایم خور خو زه یې مګې دله مې ګاړی ورکړو اورې خان جي خان جي راشه وختي مې چې دا کومه خبره وکړه مقه کار ورسره وکړه خان جي ګل چابي راته مالله چابي دا چشمې دې مواله او چابي دې واله چې چابي مې سکړه یاره دا واله او منیره الله دې عزت وکړه او الله دې دې اجر پاغه دنیا کې درکړي چې ته زمونږ داسې د غریبانو خیال ساتې خان جي ټیک ده او الله دې نور عزت هم وکړه چې زما دا بېعزتي وکړه نه خدای کو که به یې بول منافقو خلکو سړی په یو ژبه باندې ټینګ شي خلک داسې کار کوي